مولوی صاحب داسې مختصر غوندې خبره ته وکړه چې دا یو داسې عمل ده چې الله پاک په دا روزي کېږي. حالانکه عمل داسې ده چې په دې کې لوی کبیره ګناه یې شوه ده، مزید چې جوړه نه کړي د کبیره ګناه به په امکانات وي. نو په دا سلسله شي چې د سمره خلق نوستا دا په دې سلسله شي دي چې دا کم کبیره ګناه شوه ده، مزید چې کبیره ګناه نه د خلق بچ شي. دغه ټولې د بازار احمد خان پښتنې یا د سره چې کیم خلق روغله ده یا زون د درشن چې په داسې بې انتها کوشش ترې هغې په صورت کې کړې ده. اول چې دا معامله جوړه شله و دا وشله دا نیک محمد و دا د وریر دا موته روغلي. زه په مخ شکیل خان دی چې سمره خپل ځای وینه دغه ته روغلم و ایغ وخت نه د خبره مې شروع کړې وه. د دغه خلک په دا شی انکار نه و چې مې جوړه نه کوي و جوړه داسې کوي چې بازار احمد خان د خلک په پښتنې کوي په بل څه کوي یا نه په دا چې د امیر پښتون دی، امیر ملکون دی، امیر خانون دی، امیر بل الیار نشته دی نه بغیر چې امیر بل پلاو نه لوړ شي. دا ته مو پرینا زون ور کړو و ایس ما زون ور کړه چې د څه پیسې لار تکړی مو په شدت دالې دی نه دی کړی. پیسې له نتیجه نن داغه دو چې د مشتو نوستی او د دې امر لوی نه نوتی روغلی دو 70,000 ریپیر وړلې دي 70 لکه او 15 جنر اوستی دی او دا لوی پیر فقیر چې د سمره خلق روغلی دي هر قسم خلق په داشتا. دا د ګلاب خان دغه سړای چې وفات شو ایک په سلسله چې دا میر روزي کوله په نوم روغلی ایس قسم په داشه میر وزر په داشه غنښتا. یو خبره دو دا په دا جامبا دا اصغر علی زمانه ته دا سوال کوم او ویلې وتا کوم دا مې رشتہ دار دي او پهلا ما دغه څه وتا ویلې وي چې دا نیک محمد د مو پیژنګالې نه دا نه د وریر د مو پیژنګالې دا په کیټی شه نوب خان نامه ده او کیټی د اخبار دا مې پلور تر زاو دا د ایغ وخت نه د غزلګرونه او بابا مې او د اخبار یو خپل سلسله چلیدله د ایغ وخت نه د خلک مو پیژنګالې او مو داو د ویلي چې نه چلر بل وشره خو شکیل دغه څنګه وخت په کاته چاوي د تو ملکون دي د تو خانون دي د تو پښتون دي ان شاء الله د مو ملګری چې دي دا مې رشتہ دار دي دا مې ملګری دي په دې شي چې نه د خړی سمره کردار دی د ورر سمره کردار دا غونډه په سلسله شي دا بیا نه توسه په مخشه چې دا نیکی خو مخبل خو هم ساګرات خو مانی میزا سول تا کوي چې دغه بندا دا سلوسی شله لکه په دغه سړی مې چلوسی شو وا خبره مې ان ته ورسوله د امیر دغه ټوله مجمع په سره دغه طرف نه زه د بازار احمد خان سمره پښتون دي په دا چې بازار احمد خان پښتين یاد مې نن د خلوص سیک مې رشتہ دار دي سیک مې تعلق دي شل کولا مې په داسې شی والیبال کړه دا بل ته شایمندې کړي دا غاز مثال مې په دا کلی شي کیر په کیر غون پیژانه کیر په کیر ما پیژانه به دا ټوله خبره نه سه خبره ګرمیا دو خلک ته تکلیف تا میر په ننوتی روغلی شپته لا کاری پی مې رولې دي او 15 مې جنا رولې دي میر دغه خلک ته په سول روغلی چې سرنګ دیر ته خوشای میرو دا نوستي والسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. پټول نه اول خو زه چې د سمره خلق روغلی دي د خپل زون طرف نه او د خپل ځای ورونه طرف نه تو ست هر کلای وي وسړي ماشي لکه څنګه ملک جیو ول یا مولانا صاحب کیمه مسالې وکړلې یقینا دا کیسه ډېر وخت نه ار چلیدله خو په دا شي یقینا چې د ملک جی څنګه د توول کم از کم په زره اور نه مش سره په دا بند دای ډېر نوستوي کا زبیر خان سرای کا میجورین سرای کا مشتاق خان سرای دا سه ظهور ډېر ور په شروغای دا سه رشید خان وکیل ډېر روغای پشه نو یقینا دغه میش سره هر نمونه په دا کیسه شه ډېر کوشش کړه دا ګرمي دو ډېر ټیم مې نو خلی چې د سرنګ تو سه نه نوتی کړی دو دا منظیره دو او چې د سمره خلق روغلی دي دغه د پورا د خاندان د دیش لکه ریپیا او د مژینا د ټول د تباخشتي او د دیش لکه ریپیه
د دغه کسونه ته ونه پرېږدي و د نېره پیسې چې د څومره خلک راغلي دي دغه ته بخښ کړلی و دغه په سر یو ته معافه دي. الله مې ډېر عزتمن کړ، ډېر قدرمن شي.